بسم الله الرحمن الرحیم. شیرزاد صافی یو هغه انسان و چې د هغه له وجود نه یوازې دې ټولنې ته دې خلکو ته خیر رسېده، یوازې د خیر انسان و. یو ځل ما یو چرګ حلال که 3 ورځې پورې را سره غږېده نو څومره ظالم چرګ د سره رقم حلال که. نو داسې یو انسان و چې هغه د خپل په ژوند کې هیڅ د انسان د مرګ لپاره یا د انسان د وژنې هیڅ قسم کوم تابعیت شی نه درلوده. هغسې انسان چې هغه همیشه د غریب، مظلوم، فقیر، بېوزله لپاره شپې منډې وهلې، د ورځې منډې وهلې، یو ارګان ترې نه پاتې نه و، یو درګاه ترې نه پاتې نه وه. در په دره د دې مخلوق دپاره، د دې لغمان، د دې مظلوم بېنوا ولس، د دې بېواسطې ولس دپاره به هغې منډې وهلې، د هغې خدمت یې کوو او د هغوی لپاره به د خدمت کوو. نن د شیرزاد صافي 2مه کلیزه ده. د هغه تشه باندې هغه څوک پوهېږي چې د هغه بوج پرې راغلی. تاسې د علي خیلو نه راواخلئ تر پراشغانه پورې په دې سیمه او په دې منطقه کې نه وکیل شته او نه څوک د چا غمخور شته. د دغې بسته درې غم او غمخوري چا کوله؟ دا شیرزاد صافي کوله. همدغسې د لغمان پرته د علیشنګ درې، د الینګار، د قرغۍ هر هغه څوک چې بېواسطې و او څوک یې نه پېژانده، د هغې غمخور څوک و؟ هغه شیرزاد و. الله دې هغه وبخي، الله دې غریق رحمت کړي. دا دنیا ده، په دې دنیا کې به ټول هر څوک چې هر څه وکړي. دوران بقا چوبه د صحرا بگذشت، تلخی خوشی زشت و زیبا بگذشت، پنداشت که ستمگر د ظلم کرد برما، در گردن او بماند و برما بگذشت. په موږ به تیره شي، د هغوی په هډه کې به پاتې وي. شیرزاد صافی هغه خیرخوا، نیک او بردباره انسان و چې نه د کومې سیمې، نه د کومې ولسوالۍ او نه د کومې ډلې پورې تړاو لره. دا لغمانی و او د ټولو لغمانیانو لپاره یې غېږه خلاص و. دا هغه څوک و چې د بدخشان د خلکو سره یې خواخوږي لره. دا هغه څوک و چې د بامیانو، د کندي او هلمند د خلکو سره یې خواخوږي لره. خلاصه شیرزاد صافی هغه څوک و چې په مړینې سره یې ټول لغمان، ځوان، سپین ږیری، حتی خویندې میندې د دې په مړینې سره یې خواشیني څرګند کړه. نن د هغه د 2م تلین لپاره دلته موږ راټول سوي یو. زه ځوانانو ته دا پیغام لرم چې د شیرزاد صافي په پل باندې پل کېږدي، ځکه هغه څوک چې تر نن ورځه پورې ښه یادېږي. د هغې هغه د خیرخواهۍ، د هغې د بېوزلو، د مظلومو د لاسنیوۍ خبرې موږ اورو. شیرزاد صافی هغه څوک دی چې نوم به یې تلپاتې اوسي. هغه د خدای وبخي او موږ ته د خدای د نیک عمل کولو توان او توفیق ورکړي چې موږ هم وشو کولی خپل لغمانیانو ته، خپل هېوادوالو ته خدمت وکړو.